ګرانو مینوالو سلام. بیا هم لا ټاپ 10 پښتو یوټیوب چینل څخه لا یوې بلې جالبې ویډیو سره ستاسو په خدمت کې. هیله ده چې خوښه مو شي. که غواړئ چې زموږ ویډیوګانې په منظمه توګه وګورئ نو زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. دا ولسمشر ټرمپ کورنۍ د امریکا اوسني ولسمشر ډانلډ ټرمپ په 1971 زیږدیز کال کې له ایوانا ماري زلینچکوا سره واده وکړ. ایوانا ماري یوه موډله وه، خو له ټرمپ سره تر واده وروسته د هغه په شرکت کې د طراحۍ او معمارۍ د مدیر مرستیال وټاکل شو. هغې د خپلې دغې دندې پر مهال د کوموډور هوټل په بیا رغونه کې مهم نقش ولوباوه. ټرمپ له هغې نه 3 بچیان لري: ایوانکا ټرمپ، جونیور ټرمپ او ایریک ټرمپ. ټرمپ له خپلې دغې مېرمنې نه په 1991 زیږدیز کال کې طلاق واخیست. ټرمپ چې لومړی مېرمنې ته طلاق ورکړ نو 2 کاله وروسته یې له فلمي لوبغاړې مارلا ماپلس سره واده وکړ. دا په داسې حال کې ده چې دوی دواړو تر واده مخکې د ټیفاني په نوم یو زوی هم درلود. هغه په 1990 زیږدیز کال کې له مارلا ماپلس نه جدا شو او هغې ته یې د طلاق پر مهال $2 میلیونه ورکړل. ټرمپ په 2015 زیږدیز کال کې د 3یم ځل لپاره واده وکړ. دا هغه 3مه مېرمن میلانیا ناوس چې یوه موډله او ډیزاینره وه. دوی دواړو یو زوی په 2006 زیږدیز کال کې وزېږېد چې بارون ویلیام نومیږي او د ټرمپ 5م او د نوې مېرمنې لومړی زوی دی. دا ټرمپ مشر زوی جونیور ټرمپ د پنسلوانیا په پوهنتون کې د املاکو او مالیې په برخه کې زده کړې کړې دي او اوس مهال د ټرمپ سلاکار دی. دا ټرمپ مشرې لور ایوانکا ټرمپ هم د خپل پلار او ورور په څیر د پنسلوانیا په وارټوني پوهنتون کې زده کړې کړې دي. هغه په 12 کلنۍ کې د یوې مودې لپاره موډله هم وه، خو بیا یې موډلینګ پرېښود. ایوانکا او خاوند یې اوس مهال د ولسمشر ټرمپ سلاکاران دي. دا ټرمپ 3یم بچی ایریک ټرمپ د ورور او خور برعکس د جورج ټاون له پوهنتون نه فارغ شوی دی. هغه په 2012 زیږدیز کال کې له خپلې یوې پخوانۍ ملګرې لارا یونسکا سره واده وکړ. دا ټرمپ د 2مې مېرمنې لور ټیفاني له خپلې مور سره لوی شوې ده. هغې هم د پنسلوانیا په پوهنتون کې زده کړې کړې دي او له موډلینګ سره ډیره مینه لري. بارون ټرمپ د ټرمپ تر ټولو کشر زوی دی چې له وروستۍ مېرمنې میلانیا ټرمپ نه زېږېدلی دی. هغه اوس هم په زده کړو بوخت دی.